ځواني د انسان تر ټولو لویه سرمایه ده، نو دا په سمه لار کې ولګوئ، ځکه چې دا وخت بیا د هیچا سره نه وي او دا ځواني یو څو کاله وي. دا یو څو کاله ډېر زر تیریږي، نو که د دې نه دې استفاده واخیسته او سمه لاره دې خوښه کړه او په هغه دې مستقل محنت وکړو، نو کامیابي به راشي. او که عام د ځوانانو په شان څنګه چې نن سبا ډېر زیات دي چې سوشل میډیا بالکل د سکرولینګ دپاره استعمالیږي او خلک صرف سکرولینګ کوي، زده کړه ترې هم نه کوي، صرف خپل ټیم پاسې پې کوي، نو بس وخت به بیا داسې راشي چې ځواني به هم لاړه شي او موږ به همدغه شان پاتې شو، نه به هنر زده کړو، نه به د سوشل میډیا صحیح استعمال وکړو. نو چې څومره ځوانان دي، که زموږ نه کشران دي یا زموږ نه مشران دي، زموږ مشران وروڼه دي، که به کشران وي، نو هغوی ټولو ته زما دا درخواست دی چې د سوشل میډیا صحیح استعمالول شروع کړئ.